درنو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې سکاټ میلر د امریکایي ځواکونو قومندان په افغانستان کې څه وویل، د کرونا باره کې څه خبرې وکړي، هر څه درته په دې ویډیو کې وایم. له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. سکاټ میلر: له کرونا سره د مبارزې لپاره باید تاوتریخوالی کم کړل شي. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر ښکېلو لورو د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي، د کرونا مخنیوی په عادي حالت کې سخت دی، نو په جګړه او تاوتریخوالي کې دغه چاره لا هم سختیږي. نوموړي ویلي چې د کرونا وایرس د وړاندې مبارزې لپاره باید ښکېل اړخونه سره همکاري وکړي او له جګړې لاس واخلي. د په خبره کرونا وایرس ټول نړۍ متاثره کړې او د دې وخت دی چې په افغانستان کې هم پر وړاندې تدابیر ډیر شي. میلر داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تازه په افغانستان کې د میاشتو 4 امریکایي عسکرو د کرونا د معایناتو نتیجه مثبته ښودل شوې ده. ښایي په دې سره د دوی په منځ کې د دغه ویروس پیښې ډېرې شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.